د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې د نشهیي توکو په اړه د UNODC د راپور خپرېدل. په افغانستان کې د شرې ناروغۍ زیاتېدنه. د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر سره د یو آلماني شرکت د مسؤل کتنه. او د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته د ایران د مذهبي مشر غبرګون. اوس هم بشپړ خبرونه. زه عمر افغان یم. د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر ضد دفتر یا UNODC وایي افغانستان کې د تریاکو قیمت په 1 کیلوګرام کې $250 ته لوړ شوی دی. دغه دفتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د تریاکو د تولید کمښت قاچاقیانو ته ګټه رسولې ده، ځکه د نرخونو لوړوالی د دوی عاید لوړوي. دغه ادارې د موندنو له مخې په افغانستان کې د نشهیي توکو د پروسس کچه کمه شوې او په عمومي توګه له دې هېواده دغه توکو لیږد هم راکم شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې د روان کال د فبرورۍ میاشتې پر مهال یې په افغانستان کې له 7.5 میلیون وګړو سره خوراکي او نغدي مرستې کړې دي. دغه بنسټ ویلي یاد شمېر کسانو ته یې 55,953 مټریکه ټنه خوراکي توکي او $10.5 میلیونه نغدي ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په دې لړ کې د عمومي غذایي مرستو د پروګرام له لارې په افغانستان کې د 6.1 میلیون زیانګالو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. بې پولې ډاکټرانو په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د ورځې یو ماشوم د شرې ناروغۍ له امله ژوند بایلي. دغه بنسټ وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په هرات، بلخ او هلمند کې د دوی تر پوښښ لاندې روغتونونو کې د شرې ناروغۍ مشکوکې 4,000 پیښې ثبت شوي دي. د بدخشان ولایت د واخان سړک د 2یم فاز چارو تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک شو. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخالزاده د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې یاد سړک 1 کیلومتر اوږدوالی لري او د اسلامي امارت په بودیجه جوړیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي په هیواد کې د 1 میاشتې د ورښتونو او سیلابونو د قربانیانو شمېر 80 تنو ته رسیدلی دی. د یاد وزارت بیان پرون له رسنیو سره دغه راز ویلي چې د ورښتونو او سیلابونو له امله د 1 میاشتې په موده کې تر 100 ډیر کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د ورښتونو له امله تر 1,800 ډیر کورونه د څه باندې 4 اونیو په لړ کې وران شوي او نږدې 3,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د ملي تدارکاتو ادارې ویلي په 1403 لمریز کال کې د 4 میلیارد افغانیو په لګښت 252 پروژې منظوري شوې دي. دغه ادارې زیاته کړې یا د پروژې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ترانسپورټ، روغتیا، مخابراتو، برېښنا، اوبو مدیریت او ګڼو برخو کې منظوري شوي دي. د ټولګټو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثاني د ترستکو میډل ایست آلماني شرکت مسؤل محمد درخشان سره کتلي دي. د یاد وزارت خبرپاڼه کې راغلي دغه کتنه کې درخشاني د افغانستان سړکونو جوړولو برخه کې د $400 میلیونه په ارزښت پانګونې ته تابیا ښودلې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې دغه پانګونه به د کانونو په بدل کې وشي. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې پرون د کندهار سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز ورېښمو پله له لارې 29 او د هرات د اسلام کالا له لارې 9 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د چارواکو په خبره 50 راستنو شوي او تصمیم کارتونه ویشل شوي، 11 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او دغه راز 10 کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. په قزاقستان کې د هند سفیر اشوکا سجانهر ویلي د افغانستان د اقتصادي او زیربنایي بیارغونې په هڅو کې د قزاقستان د فعال ګډون ملاتړ کوي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یوه خبرپاڼه کې ویلي سجانهر زیاته کړې چې هند دغه فعال ګډون ملاتړ ځکه کوي چې نوی ډیلی هم د افغانستان لپاره د تخنیکي مرستو په برابرولو کې مهم رول لري. دواړو لورو په دغه غونډه کې چې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رابللې وه د افغان ترانس پروژې د پراختیا لپاره
د دواړو هیوادونو د ونډې پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. د ایران مذهبي رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د دغه هیواد پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په ځواب کې ویلي ایران د جګړې په لټه کې نه دی. خامنه‌ای زیاته کړې که امریکا او متحدین د ایران پر ضد اقدام وکړي تهران یې بیرته د ځواب وړتیا لري او دغه ځواب حتمي وي. ایراني رسنیو دغه خبرې وروسته له هغه خپرې کړې دي چې ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې د اټومي پروګرام په اړه خامنه‌ای ته لیک استولی دی. تصنیم خبري آژانس په راپور کې ویلي د متحده عربي اماراتو د دولت د مشر ډیپلوماټیک سلاکار انور قرقاش د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره کتلي دي. په راپور کې ویل شوي انور قرقاش پرون ناوخته تهران ته سفر کړی او د دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته د ټرمپ لیکل شوی لیک ورسولی دی. ایران ته د ټرمپ د لیک د سپارلو خبر داسې مهال خپور شوی چې یوه ورځ وړاندې آیت الله خامنه‌ای د امریکا له لوري د خبرو بلنه د نړیوالو افکارو د غولولو هڅه بللې وه. عربي بهرنیو چارو وزیرانو بیا ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استازي سره به د غزې د بیا رغونې اړوند د هغه پلان په اړه سلا مشورې ته دوام ورکړي چې مصر وړاندې کړی او د ټرمپ د وړاندیز بدیل دی. رویټرز خبري آژانس ویلي د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې تېره ورځ چهارشنبه شوې وه په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې د دغه پلان په اړه به د امریکا له ځانګړي استازي سټیپ ویټوف سره مشورې او همغږۍ ته دوام ورکړي. آخوا ټرمپ تر دې مخکې وړاندیز کړی و چې مصر او نور عربي هیوادونه دي د غزې اوسیدونکي خپلو هیوادونو ته ولېږدوي او امریکا به دغه سیمه خپله خاوره وګرځوي او وبېرغوي. سیګار په خپل نوي راپور کې لیکلي د 2021 کال لګیس بیا د 2023 کال تر سپټمبر پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او USAID نړیوال سازمانونو سره 80 تړونونه تمویل کړي دي. راپور زیاته کړي دغه تړونونو لګښت څه باندې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. سیګار په دغه نوي راپور کې ویلي د خوړو نړیوال پروګرام په څیر ځینو نړیوالو سازمانونو د څارنې یا نظارت پلان نه لري. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ چهارشنبه د کب 22مه ګواښ وکړو چې پر اروپایي ټولنې د لا ډېرو تعرفو پر لګولو سره به نړیواله سوداګریزه شخړه نوره هم پراخه شي ځکه د امریکا لوی سوداګریز شریکان د واشنګټن له لوري د لګول شویو تعرفو پر وړاندې د متقابل غبرګون نیت لري. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې څو ساعته وروسته له هغه چې د ټرمپ 25 سلنه تعرفې د امریکا د فولاد او المونیمو پر وارداتو ولګول شوې ټرمپ ویل که اروپایي ټولنه پر امریکایي توکو د متقابلو تعرفو لګولو پریکړه عملي کړي نو هغه به اضافي بندیزونه ولګوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هر څومره چې دوی پر موږ تعرفې لګوي همغومره به موږ هم پرې لګوو. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې روسیې له اوکراین سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه امریکا ته د خپلو غوښتنو یو نوملړ وړاندې کړی دی. رویټرز د 2 سرچینو له قوله ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د اړیکو د عادي کولو هوکړې ته خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي چې له تیرو شاوخوا 3 اونیو راهیسې پر ځینو شرایطو ماسکو او واشنګټن غږیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دغه نوملړ کې کوم موارد شامل دي. او وروستی خبر مو د ټکنالوژۍ له ډګره دا چې د راپورونو له مخې هانګ کانګ کې داسې یو ډرون جوړ شوی چې په 1 ساعت کې 80 کیلومتره واټن وهلی شي. دغه ډرون سوپر ماوو نومیږي او 80 متره وړاندې د خنډونو کشفولو ظرفیت لري. په مصنوعي ځیرکتیا دغه سمبال چټک ډرون به د طبیعي ناورینونو په ماموریتونو کې پریکنده رول ولوبوي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښې چارې.